لکه تا ته ویم اوه لکه دلته راشه دلته ها اوهو پښتو کې درته لګیم یار دلته راشه پښتو نه پوهېږې السلام علیکم مرګري دا زما فین دی او د ډېر لرې نه راغلی دی خبرې هم نشي کولی او نظر هم کار نه کوي ما سره ګاډی دی بنګله د عزت دی دولت دی شهرت دی تا سره څه دي ما سره شپږ اته نوي نوي کنځل دي وکړم درته جان تا نن مالا ګفټ کې څه راوړي دي دا سپین کلر موټر یې نه او جان د دې کلر په شان دی نهون پالش مې دله راوړی دی 500 روپو ماته راکړه 500 روپو ماته شته نیغې کې سلامات دې نه غواړم دې کوڼ دې نه اوري ها کوڼ دې نو خبره خو کولی شي کنه منجل ما پلار مې خر پکار دی جند له پیدانی وړو رګ یو خر خو نشته منجل ما پلار مې ولاړ دی ورکړه نشته کنه هغه دی ولاړ دی یره کزما په خو دې یقین نشته خر په خو دې یقین دی وای نو مغزه نه بیا خوري دغه کس چې دا دې ته تاسو وایي چې دا لیونتوب بند کی ښه ته تا په قسمت کې نه ښځه شته نه میړه شته خو بلې دنیا ته لاړ شه جان تا ته پته ده چې ښځه د کور رڼا یي او ما ته پته ده سړیه هسې خوښه دې نه ده چې د کور کې ډېرې رڼاګانې ولګوم مړه نه سبا دا خبرې کوي چې د هغې زوی هغې سره اخته دی د هغې لور هغې سره اخته ده د هغې ښځه هغې سره اخته ده د هغې خاوند هغې سره اخته دی پخوا به دې ته مینه محبت ویلو اخته پخته به ورته نه ویلو یاره برېما ستا څنګه ښځه خوښه ده مړه چې بس تکه سپینې لکه د کوچو د غټې غټې سترګې لکه بلورې مړه او د ټنکۍ ځواني مړه بس بس یاسینه ستا څنګه ښځه خوښه ده مړه دویم فرمان کاسکر دي وي خو چې په نامه ښځه وي जिंदाबाद स्वार जिंदाबाद मुझे तेरा सरदी जमाया जिंदाबाद حکیم صاحب دا خېټه مې خرابه ده لکه د ناوې بهېږم چې دا به څه کړو بچې دا خو ډېر اسان کار دی داسې کار وکړي که نه چې لیمبو به راوالې هغه به استعمال کړي ناوه به دې بندې شي هغې سره حکیم صاحب دا مې پنځمه ورځ ده چې لیمبو مې استعمال کړو خو خېټه مې سم نه شول نه تا به لیمبو څنګه استعمالوه ته ما ته دا ووایه حکیم صاحب چې کله مې لیمبو کېښودو چې بیا به مې لر کړو لکه د ناوې او بیا روان وم دا بوتکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی ها دا سویار دا خو زمونږ کور دی जूता साफ पालिश دا څه لکه سبق کې کچا دی واشه شابه دا پوښ کړه شابه سبق پخوما تا به چې سبق پوښ کړو